جوړ کړي راته هر یو دیدن شر په دروازه کې جوړ کړي راته هر یو دیدن شر په دروازه کې مونږ یو بل ته جړلي دي اکثر په دروازه کې جوړ کړي راته هر یو دیدن شر په دروازه کې مونږ یو بل ته جړلي دي اکثر په دروازه کې راځه دننه راشه رښتینی به سره کېږي راځه دننه راشه رښتینی به سره کېږي تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې شروع کوم دغه لوی الله په نوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. السلام علیکم مینهوالو د دستار ټي وي نه زه یم ستاسو ورور ستاسو خپل کوربه نبي جان د دستار ټي وي په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. نیکې هیلې او احترامات مې په ځان ومنئ. جي مینهوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ هر هفته تاسو ته یو ادبي ملګری راولو او هغوی سره د هغوی د ژوند د هغوی د شخصیت باره کې څه خبرې اترې کوو د هغوی نه څو پوښتنې کوو د هغوی نه د خوند رنګ شاعري هم اورو. د هورې اتل پروګرام کې نن موږ سره مسرور پښتون صاحب میلمه دی راځو به هغوی سره به ګپ شپ لګو د هغوی نه به څو پوښتنې کوو او د هغوی نه به شاعري هم اورو. مسرور پښتون صاحب د دستار ټي وي خپرونه ده په پښتنه مینه راته هرکلی وایم. السلام علیکم. ډېره مننه ټولو کتونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هرکلی وایم هر کله راشئ. ډېره مننه. یو جهان مننه مسرور پښتون صاحب. راځو به ګپ شپ هم لګوو او ستاسو نه به د خوند رنګ شاعري هم اورو. غواړم چې مینهوالو سره تاسو مختصر شان پېژنګلو وکړئ. خپلو قلمي نامه مې مسرور ده. جی د اشنغر په سیمه په اتمانزو کې د ژوند شپې ورځې تېروم جی او د 2018 کال نه د ادب په میدان کې ولاړ یم او خپلې هلې ځلې کوم. یو جهان مننه مسرور پښتون صاحب. ګپ شپ هم لګو. غواړم چې اول لږ د خوند رنګ شاعري ستاسو نه وورو نو بیا به راځو او نورې خبرې اترې به کوو. ډېره مننه راهي صاحب. یو غزل به درته ویم. ارشاد. ستاب خو مې لا شته دی او ستاب خو مې لا شته دی کو لیدلی یم له زوره. ډېر ښه دی. ستاب خو مې لا شته دی ستاب خو مې لا شته دی کو لیدلی یم له زوره او قلار نه یم خواږه خواږه راوګوره راګوره. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. زبردست زبردست. ستاب خو مې لا شته دی کو لیدلی یم له زوره او قلار نه یم خواږه خواږه راوګوره راګوره. ډېر ښه دی. او ساقي ساقي صد د خمار دی ستا د سترګو مې کدونه. ساقي صد د خمار دی ساقي صد د خمار دی ستا د سترګو مې کدونه او د شونډو له کاسې به د ګوټ اخلمه مې خوره. ډېر ښه. د شونډو له کاسې ساقي صد د خمار دی ستا د سترګو مې کدونه او د شونډو له کاسې به د ګوټ اخلمه مې خوره. ډېر ښه دی. او ملنګ د مینې نه یم ملنګ د مینې نه یم چې قلنګ اخیستی نشم. ډېر ښه دی. ملنګ د مینې نه یم چې قلنګ اخیستی نشم او کچکول چې یار ته نیسي هغه ډار لري له توره. ډېر ښه. دا شعر بیا ډېر زبردست. ملنګ د مینې نه یم چې قلنګ اخیستی نشم ملنګ د مینې نه یم چې قلنګ اخیستی نشم او کچکول چې یار ته نیسي هغه ډار لري له توره. ډېر ښه دی. او پر سر به یې تر عمره نازوم او ګرځوم. ډېر ښه دی. پر سر به یې تر عمره پر سر به یې تر عمره نازوم او ګرځوم او یو پڼ به راتړمه ستا د مینې له پیغوره. ډېر ښه دی. زبردست زبردست. او یو تب د نرمو شونډو د درمن زړګي له غواړم او یو تب د نرمو شونډو د درمن زړګي له غواړم او زړګي پسې دې نیسمه زما د زړه ټکوره. ډېره مننه. یو تب د نرمو شونډو د درمن زړګي له غواړم او زړګي پسې دې نیسمه زما د زړه ټکوره او په سترګو دې لاسیخې که په غبرګو یې شم کوره. ډېر ښه دی. په سترګو دې لاسیخې که په غبرګو یې شم کوره او په خیره باندې ماړه وه راولوېږه نسکوره. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. زبردست. او پرلت د انتظار مې دی وښلی درته ناست یم او پرلت د انتظار مې دی وښلی درته ناست یم او غرمو د دیدن وسومه راوګوره له کوره. ډېر ښه دی. ډېره مننه. پرلت د انتظار مې دی وښلی درته ناست یم او غرمو د دیدن وسومه راوګوره له کوره. ډېر ښه دی. او سکرو ته د رنجو یې بیا د مخ لمبې تازه دي او
سکرو ته د رنجوی بیا د مخ لمبې تازه دی او شدم په دم تیره پکې د یار د بڼو لوره د یار د بڼو لوره ډېره ښه تشبیه ډېره زبردست مسرور یې د پخو خواب کې ورک شوی زړګی کسي او مسرور یې د پخو خواب کې ورک شوی زړګی کسي او مسرور دی لیونی کله په سور کله بې سوره ډېر ښه دی زبردست یقینا ډېر زبردست کلام هر یو شعر انتخاب زه خو پکې ډېر لرې لرې تللی وم ډېر زبردست کلام جي مینهوالو تاسو د کلام نمونه واورېده یقینا چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شوې وي څنګه چې زما خوښه شوه مسرور صاحب یو پوښتنه لرم چې تاسو غزل خو ما واورېده ماشاءالله د غزل نه علاوه تاسو په د پښتو ژبې په کومو اصنافو باندې کار کړی دی زیات تر کار او د خوښې صنف مو کوم یو دی جی ما خپله د غزل باندې هم ډېر کار کړی دی او نظم باندې مې هم ډېر کار کړی دی قطعه مې هم لیکلې ده چاربیته مې هم لیکلې ده خو دغه مې لږ کم لیکلي دي خو غزل او نظم کې ما ډېر کار کړی دی جی مننه نظم به راسره خپل یو شریک کې نو ډېره مزه به وکړي صحیح ده ولې نه تاسو زه ستاسو مینهوال نه زما نظم قربان جی نظم دی چې دل ازاره انتظاره تنهایی می میلمنه شوه خاموشي په مور ګوړي د سبا ستوري څه شوه ډېر ښه دی د سبا ستوري تنهایی می میلمنه شوه خاموشي په مور ګوړي د سبا ستوري څه شوه د قرار په کنډو کېنه د سحر نسیمه زر شه د زخمونو پټۍ راوړه د دردونو می ټکور شه د سحر نسیمه زر شه د زخمونو پټۍ راوړه د دردونو می ټکور شه دا د کومو غمو سپي دي هره شپه یې خړاوه د څنګ له راشي راته غاپي زه ترې خوب کولی نه شم ما په نیمه شپه راویښ کړي بیا مې ټوله شپه شوګیر وي زه ترې خوب کولی نه شم ما په نیمه شپه راویښ کړي بیا مې ټوله شپه شوګیر وي دا هما غمونه راشي زما غاړې ته زندی شي دا هما غمونه راشي زما غاړې ته زندی شي ساه مې لنډه شي او ترشم په مایوبه حوصله کې لږ همت غوندې تازه شي په مایوبه حوصله کې لږ همت غوندې تازه شي په لوېدو هسکېدو لاړ شم د کوټې په کونج کې کښېنم په خپل ځان کې مې راغونډ شم بیا مې تت خیالونه لاړ شي یو شمکور عین ته ګوري د یو ګونګ پر هر لڅړیکو یو خاموش آسان راشي د یو ګونګ پر هر لڅړیکو یو خاموش آسان راشي د یو درد تبجنې اوښکې د بلا لمن ته توی شي د دې دردونو کې مې ژوند دی دې دردونو کې مې ژوند دی دې زخمونو کې اوسېږم نه چې غم مې درنه وخوري دا تورتم مې درنه وخوري نه چې غم مې درنه وخوري دا تورتم مې درنه وخوري یاره مسرور پښتون صاحب په نظم خو الله چې تاسو هم صحت کړی دی یقینا چې بس زه به څه ووایم نو مینهوال واورېده انصاف ورسره نشم کولی هغه ټکي راسره نشته چې ستاسو نظم له راوړم او د دې هغه حق پیدا کړم یو جان مننه چې دونه ښکلې نظم دې مونږ ته راوړو مینهوالو ته ډالۍ کړم ما ته ډالۍ کړم ستاسو مننه کوم آیا تاسو دې مرکو دا کوم پروګرامونه چې کوو کوڅه په کوڅه ګرځو دوی ملګرو پس هغه روک ملګري کوم چې د میډیا سچ یا سوشل میډیا نه مخوا پاتې شوي دي او ډېر لرې زموږ نه پاتې شوي دي هغه را پیدا کوو هغوی سره دا پروګرامونه کوو دې ته تاسو په کومه هکله باندې ګورئ نوید جان راهي صاحب دغه هلې ځلې مونږ هم کوو خو دا تاسو بیخي ډېر ګرځئ او دا تاسو چې کوم د پښتو ژبې او ادب دپاره کوم زیار او کوم ستړی کوئ یقینا چې دا د ستایلو وړ دي د ادبي خدماتو مستاینه کوم او ډېر ښه کار دی چې دا ورک شاعران تاسو راولئ او ملګرو سره مخامخ کوئ دا ادبي خدمات دی او تاسو یې ترسره کوئ ستاسو یو جهان مننه کوم زموږ مقصد هم زما په خیال ستاسو زموږ د مرکو هم دا دی چې د دې ژبې د دې خاورې خدمت وشي د شاعر خدمت وشي او هغه ملګري کوم چې د دې ژبې دپاره د دې خاورې دپاره ډېر کړاو کړی ډېر زیات ډېر ستونزې کړي دي او هغه موږ مخې ته راولو او دې خلکو ته وښایو چې دا زموږ د خاورې هغه اتلان دي کوم چې د دې ژبې دپاره ډېر کار کړی دی خاورې دپاره ډېر کار دی زموږ همدغه مقصد دی یو جان مننه کوم ستاسو یو کلام به تاسو نه اورو بیا به پروګرام راټولو یو غزل به ووایم ارشاد چې د امن غږ شهید شو د امن غږ شهید شو د امن غږ شهید شو زنکدن دی د مجنون
د امن غږ شهید شو زنکدن دې د مجنون او د سولې لیلا کونډه شوله نه کوي زیږون ډېر ښه دی د امن غږ شهید شو زنکدن دې د مجنون او د سولې لیلا کونډه شوله نه کوي زیږون ډېر ښه دی نمرود دې تیار کړی ابراهیم لا جهنم او نمرود دې تیار کړی نمرود دې تیار کړی ابراهیم لا جهنم او داوی د فرعونیت دی نه موسی شته نه هارون ډېر ښه دی دا شعر بیا ډېر زبردست نمرود دې تیار کړی ابراهیم لا جهنم او داوی د فرعونیت دی نه موسی شته نه هارون ډېر ښه دی او د وینو سره توی شوه کلمه د محمد صلی الله علیه وسلم د وینو سره توی شوه کلمه د محمد او وحشت په نشه کې وي د حورو د جنون ډېر زبردست ډېر مننه جی د وینو سره توی شوه کلمه د محمد او وحشت په نشه کې وي د حورو د جنون او کعبې د زړونو نه پرېږدي لښکر د ابرهه ډېر ښه دی کعبې د زړونو نه پرېږدي لښکر د ابرهه او نازل که ابابیل خدایه وروښایه طاعون ډېر ښه دی یوسف رانه ګزار نشي کوی ته د کنعان او یوسف رانه گزار نشي یوسف رانه ګزار نشي کوی ته د کنعان او یعقوب به رانه ړوند شي په ژړا کې د بېلتون ډېر ښه ډېر ښه یوسف رانه ګزار نشي کوی ته د کنعان او یعقوب به رانه ړوند شي په ژړا کې د بېلتون او په لارو کې بهیږي وینې وینې افغانان په لارو کې بهیږي وینې وینې افغانان په لارو کې بهیږي وینې وینې افغانان او تعجب دی ورته ظلم د شمر او د قارون ډېر ښه دی ډېر ښه دی او شو ستړي له ظلمونو د چنګیز او د ګورګین او شو ستړي له ظلمونو د چنګیز او د ګورګین او نه ننګ کوي خوشحاله او نه میرویس شولو راستون ډېر ښه دی ډېره مننه شو ستړي له ظلمونو د چنګیز او د ګورګین او نه ننګ کوي خوشحاله او نه میرویس شولو راستون میزان زړول شوی په زندۍ کې تیزندي میزان زړول شوی په زندۍ کې تیزندي او انصاف په دار ختلی دی د جبر په قانون ډېر ښه دی میزان زړول شوی په زندۍ کې تیزندي او انصاف په دار ختلی دی د جبر په قانون او خنډ کېږي به هدف ورته په لاره کې مدام او خنډ کېږي به هدف ورته په لاره کې مدام او څرګنده چې تګلاره چاته نه وي کوي یون ډېر ښه دی او عنوان که ورله راوړمه د شاتونه شیرین عنوان که ورله راوړمه له شاتونه شیرین او همیش مې لکه زهر رقابت کوي مضمون ډېر ښه دی ډېره مننه ډېر ښه دی او دا څوک دی چې خوراک یې تر عمره یادوو دا څوک دی چې خوراک یې تر عمره یادوو او دا چا به یو اندام ویشلي په ژوندون دا څوک دی چې خوراک یې تر عمره یادوو او دا چا به یو اندام ویشلي په ژوندون د یو نیکه لمسی دي که په لر دي که په بر د یو نیکه لمسی دي که په لر دي که په بر او سرحد د جدایۍ تر منځ نه لري پښتون ډېر ښه دی او تکړه شئ د اولاد شمې کړئ بلې په تعلیم تکړه شئ د اولاد شمې کړئ بلې په تعلیم او د جهل د تیارو په منځ کې نشته سباون ډېر ښه دی د جهل د تیارو په منځ کې نشته سباون او تر څو پورې به ضد کوي مسرور سره لالې تر څو پورې به ضد کوي مسرور سره لالې او تر کومې به زنګېږي ورته فکر په زنګون ډېره مننه زبردست ډېر ښکلی کلام که د نظم ستاینه وکړم نو هغه لا دومره زبردست و چې ډېر خوندونه مې ترې وایستله که غزل دی ستاسو یقینا چې تاسو په غزل هم ډېر ښکلي کار کوئ یو جهان مننه چې تاسو مونږ له دومره وخت راکړه انشاءالله زه کله کله په ویډیو کې دا خبره کوم چې دا زمونږ لومبنی ځل دی خو اخري نه دی بیا به راځو انشاءالله جي مینهوالو دا و مونږ سره مسرور پښتون صاحب چې تاسو د خوندور کلامونه واورېدل د هغوی پېژنګلو مو واورېده انشاءالله بل هفته کې به بیا راځو یو بل ادبي ملګري سره تر هغې پورې مو په لوی الله باندې سپارم د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپېرچل د خپل مور پلار خیال ساتئ تر هغه دمه پورې خپل قربان نبي جان له ورکړئ اجازت فی امان الله د الله په امان